الله رسول فرمایي کچا یو سحار فرما لسوارا درود وای وحين يمسي 10 او بیا ما شام لسوارا درود را باندې وای ادرکته شفاعت یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې زما شفاعت د دې سړي د پاره دی زبې شفاعت وکم په دې خصوص مختصر خلاص دي عزیزانو د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې جګي غاړي جگہ غاړه چې ولاړ هغه محمد رسول الله ټول انبیا به د ځان په فکر او محمد رسول الله به د جهان او د امت په فکر باندې او د قیامت په ورځ چې کله شفاعت او سپارش د محمد رسول الله وچاته ورسېدی هغه کامیاب هغه کامران هغه شاد او چاته چې دغه سپارش او شفاعت و نه ورسېدی هغه به ناکامي هغه به څه هغه به ناکامي اوس خبره دا د عزیزانو درود شریف خو نو اوس مې سړی وایي چې یاره زه نو پر پیغمبر علیه السلام درود شریف وایم زه خورا ډېر بزرګ یم نه دا یوه خبره په یاد لرئ چې کله ما ته عبادت کوو په دې عبادت الله بالا کېږي نه لوړېږي نه شادېږي نه د الله په ربوبیت کې یوه ذره مثقال ذرتین فرق نه راځي دا ما ته چې کوم د الله عبادت کوو په دې الله نه آبادېږو په دې ما ته آبادېږو چې مشکل په عبادت آباد سو الله راضي چې الله راضي سو بیا جنت ستا دی او که عبادت و نه وکړو الله ناراضه چې الله ناراضه سو جهنم نعوذ بالله دی دا هغه رقم پر پیغمبر علیه السلام مبارک درود ویل پیغمبر څنګه پیدا کوي پیغمبر څنګه کامیاب کیږي نه عجب بل درته کوم مولا شفاعی نبی صاحب فرمایي دا پیغمبر علیه السلام پر دې درود شریف باندې ولې دومره ټینګار کړی دی فرما به درود وایاست خامخا بیا وایاست که چا نه ووایي هغه به جهنم له راځي که چا درود پرېښه وایي هغه به جهنم له راځي که چا په یو مجلس کې کښېنستی درود یې نه ووایي دغه مجلس به د قیامت په ورځ د ده دپاره عذاب وي دغه سړی بخیل دی چې زما نوم واوري او پر ما درود نه ووایي د الله رسول منبر ته خطی د روزې میاشته وه بیا جبریل امین علیه السلام ورته ویل خوار دی تباه دی برباد هغه سړی چې ستا نوم یاد چې او پر تا درود نه ووایي پیغمبر علیه السلام امین ورباندې ووایي دا ولې پیغمبر علیه الصلاة وسلام نعوذ بالله خود غرضه و خود پسنده و خپل ځان یې ډېر خوښوی نه هغه وجه دا ده تنوي صاحب فرمایي هغه وجه دا ده چې پیغمبر علیه السلام مبارک په دې خبر و چې کوم سړی پر ما درود نه وایي الله کومه سزا ورکوي الله څومره چې ناراضه کیږي الله څومره چې خوابدی کیږي نو پیغمبر علیه السلام په دې خبرو خبر وو بیا امت ته دا کښېښوله چې درود خامخا وایاست کې نه وایې الله به درسه ناراضه سي کې نه وایې د جهنم پر لار به برابر سي کې نه وایې د جنت لاره به خطا کې نو پیغمبر علیه السلام زموږ سره د همدردۍ پر بنیاد دا خبره وکړه په دې خبرو سر خلاص پوه شوست پیغمبر اسلام ته ګټه نه ده که ګټه وه هغه زما او ستا ده لکه چې زه تا ته اسانه مثال درکړم یو سړی د شکرې مریض دی شوګر دی اوس هغه بابا دی یا ادې د په کور کې اولاد ورسره دی هغه ورته وایي آم به نه خورې انګور به نه خورې د هغسې خټکۍ به نه خورې پلانی و پلانی پلانی شی به نه خورې اوس دلته دا دشمني ده چې دی ورته وایي یا دشمني ده دا عین محبت دی وای دا پر تا لګیږي نه دلته پیغمبر سم مبارک مشته وای دا ته چې درود نه وای دا پر تا لګیږي نه لہذا ته درود شریف وای صحیح سلو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې کله یو سړی فرمای یو واره درود وای یو سړی رالی ولی یا رسول الله په سلام خو سر خلاص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله یا السلام علیک یا رسول الله کوم سر خلاص دی و دا راوشه درود به څنګه وایم پیغمبر علیه السلام ښکارا نمایان معلوم مشهور درود وشوي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد داغسي اللهم بارك وعلى آل محمد سيسلو دادي واي نو چې ودی وای دا د الله رسول هغه خاص درود ما وتا تر شول مګرځي په بل خوا پسې ستا په سو درودونه مشت صحابه را شول دي پیغمبر علی السلام چې خاص درود را شول دي کبل وای نو په منځ کې به مش هغه وای دغه درود وای سحار الله سوار وای ماښام الله سوار وای صحیح سو او بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک فرمای زما شفاعت بستا حق جوړ سي ستا شفاعت وکوم د الله رسول فرمای کتا فرمای یو ور درود وای الله پاک پر تا باندې لس رحمتونه وری
رحمت خو نو دا معنا چې ما ته پر چا سلام وای السلام علیکم لس رحمتونه دي نه رحمت د الله د شان مطابق د محمد رسول الله د مینې او د محبت مطابق نو به څو محبت دي لس رحمتونه الله در باندې وره لس ګناوي در معافي او لس درجه ستا بلندې کسړی فقط یو واره درود شریف وایي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو سړی ولید منځ وکي منځ وکي د مانځه بعد به دعا کړي په دعا کې ډایرکټ یا الله پلانې شی غواړم د الله رسول راو غوښتي ورته ویلې ولته دی وکړه چې منځ وکي مانځه سم بعد مثلا ته دعا کوي اول د الله ثنا وای د الله لوی بیانوا داغه سما بعد پر ما درود وای داغه سما بعد ځان د لپاره دعا کوي حضرت عمر فاروق وای کله چې سړی دعا وکي درود ونه وای دا دعا موقوفه تر اسمان لاندې دا لوړه دروازه نور تخلاصيږي د قبلیت سيسو د اسمانو نخلاصيږي ولې د درود نه دی ویلې درود بلا لازمي وای او خامخا به وای مش بيواي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وآله وسلم جزر غواړي او د الله رسول فرمایي د قیامت پر ورځ به هغه سړی ماته ډیر رانږدې شي فرمایي ډیر درود ویلي وسواس او بیا شیخ زکریا صاحب یو واجب نه ولا خبر را نقل کړی دا مجه چې کله د دورې کالو فاروقي کې ما سبق وای شیخ سلیم الله خان مولانا صاحب سره الله دې جنت عدن نصیب کړي زموږ نسائی شریف زموږ پر مولانا نور البشر صاحب باندې ولا ډیر الله والا بزرگ عالم دی نو التغه چې بخاری او مسلم ویل کیږي هغه طالب عبارت وای بیا چې کله داسې مطلب مشکل ځای راشي بیا استاد وای دلته دا طالب عبارت د نسائی شریف وای قال رسول الله بدا وای نور البشر مولانا صاحب ورته ویل ظالم زموږ د ټول کال ګټه داده چې دا موږ د دورې کال کوو ته ولې خالد وای قال رسول الله تبدا وای قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ د ټول کال ګټه دغه د تنه خبر باندې زموږ د ټول کال نو شیخ زکریا صاحب فرمای مولانا زکریا صاحب رحمه الله په جنت البقیع کې پروت دی فاطمه رضی الله تعالی عنها او په شوته د نږدې پروت دی خبر دی وای موسی علیه السلام ته الله وحی وکړل یو سړی و بیا لاري و بیا دینو دا مړ سوچا غسل او کفن نور کوي الله وحی موسی علیه السلام ته وکي ولورسه غسل کفن دفن جنازه المنذ ورک دی لاړې غسل سو کفن سو دفن سو جنازه المنذ سو بیا موسی علیه السلام له الله پښتنه وکړول دا خدای شي بیکاره سړی چې د جنازې منظوم نور کوي او تا و ما ته ویل دا ویلې الله ورته فرمایل دې سړی ورس تورات خلاص کړي چې تورات خلاص کړي په تورات کې پر محمد باندې یا د پیغمبر علی السلام پر نامه باندې سترګې ولګېدې دا ویل صلی الله علیه و آله وسلم نو ماته دومره خوند راکړي چې نن ما ته د جنازې و د کفن وای په دې خبره راځي لا دې را نصیب که درود وای هغه د نامه د پاره دی هغه د شهرت د پاره دی کې نه وای بیا بل خبره ده الله دې موسعتي الله دې د رښتیا او د پیغمبر مبارک شفاعت را نصیب